زه نن تاسې ته د مینې او محبت یو ډېره جالبه قصه کول غواړم او له دې قصې نه چې موږ تاسو کوم لوی عبرت او درس زده کوو هغه زموږ ستاسو په ټول ژوند کې په درد باندې لګیږي. داسې یو لوی درس او عبرت ته چې انشاءالله تاسو ورباندې پوه شئ که نه نو ټول عمر به مطمئن او آرامه ژوند کوئ او هیڅ وخت کې به هم خرابېږئ نه. نو دا ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ، لایک یې کړئ، کمنټ وکړئ، د دې لپاره چې انشاءالله ډېرو خلکو ته ورسیږي. زه په خپله باندې یو بابا پیژنم چې د ده یوه ښځه وه، صحیح شوه، بوډۍ. نو دوی دواړو په ډېر مینه او محبت د خپل ژوند تیر که. دا ځواني، دا کلونه دوی ډېر په مینه او محبت باندې تیرول. ما خو نو لیدلي، خو البته خلک قصې کوي چې د دوی ترمنځه زښته ډېره مینه او محبت و. په ځواني کې ما نه لیدلي، په بوډاتوب کې مې لیدلي دي. نو چې کله دوی بوډاګان شول بیا هم د دوی ترمنځه مینه او محبت، ترحم، په یو بل باندې شفقت زښته ډېر و. خو تصادفاً د الله جل جلاله تقدیر را برابر شو او دا بوډۍ څنګه شوه؟ دا بوډۍ متاسفانه وفات شو. کله چې دا وفات شوه، مړه شوه، یو دم بس بابا بیچاره تشویش واخیست، یو دم بس ټینشن ورته پیدا شو او ژړاګانې او فریاد او غمونه او چیغې و بغارې. طبیعي خبره ده چې کله د چا سره د مینه او محبت یا تا ته څوک ډېر در نږدې وي که نه، نو د هغه په رحلت باندې انسان خفه کیږي. حتی نبي علیه الصلاة والسلام هم په خپل زوی باندې خفه شوی او له سترګو مبارکو نه اوښکې راغلی وي. خو هغه بیا څه ویلي وو؟ هغه دا ویلي وو چې موږ د الله په تقدیر باندې راضي یو او داسې څه نه وایو چې الله جل جلاله په هغه باندې ناراضه شي. یعنې نبي علیه الصلاة والسلام صحیح ده چې یو انسان په حیث د یو انسان هغه خفه شو، له سترګو نه اوښکې لاړې، خو بې صبري یې نه وه کړې. دا بابا بیچاره بې صبري شروع کړه او غمونه او ژړاګانې، یوه ورځ نه، دوه ورځې نه، درې ورځې نه، په میاشتو د خبره ورسېده. تقریبا داسې ووایه چې 3-4 میاشتې دا بیچاره بس ژړاګانې او فریادونه او چې څوک به ورغله وایي دا خو لاړه او موږ یې تنها پرېښودلو او چاته یې پرېښودلو او کله وایي چې اوښکې زاړي چې بې وفایي یې را سره وکړل او زموږ په ژوند کې نور څوک و، خو همدا وه. صحیح شوه چې د هر څه نصیحتونه، هر څه خبرې به خلکو ورته کولې، بیا هم ژاړه، بیا هم فریادونه، بیا هم غمونه، بیا هم ناهیلي، مطلقې ناهیلي، له هر څه نه پاتې. بیچاره شپه و ورځ بس دا سوچونه، دا غمونه او دا ژړاګانې چې هر څه خلک ورته وایي چې خیر د بابا ګزاره کوه، بس الحمدلله ښه وخت دې تېر کړی ورسره، په دې باندې د الله شکر وباسه. دا خو د الله په تقدیر باندې وفات شوه، یا به ته مخکې وفات کېدی یا به دا، خو بس وفات شوه، خبره ختمه شوه. ته ولې دومره ژړاګانې او فریادونه کوې؟ خو نه بابا دا خبره نه منله. بالاخره 3-4 میاشتې تېرې شوې او متاسفانه دا بابا هم ورپسې رحلت وکړ او دا هم ورپسې وفات شو. صحیح ده چې دا د الله جل جلاله په تقدیر باندې وفات شو، خو انسان کله ناکله دومره غمونه او تشویشونه یا خپل صحت ته پام ونه کړي که نه، د دغه وجې نه هم انسان ته مرګ زر ته زر راتللی شي، ژوند کې برکت یې ختم شي. صحیح شوه؟ نو دا بیچاره د غمونو د ژړاګانو فریادونو بس ختم که او لاړه، دی هم د الله جل جلاله په تقدیر باندې رحلت یې وکړه. موږ تاسو چې د دې قصې نه یو لوی عبرت او درس اخلو په حیث د یو مسلمان، یو هوښیار انسان، هغه عبرت دا ده. په یاد ولرئ چې موږ تاسو په ژوند کې ډېر یو بهترین انسان او ډېر یو خوږ انسان چې لرو هغه زموږ ستاسو مور ده. زما مور هم الحمدلله ژوندۍ ده، الله دې عمر ورکړي، الله دې صحت ورکړي. کله ناکله زما په ذهن کې راشي چې که خدای نه کرده دا نه وي زما په ژوند کې، زما به څه حال وي. خو الحمدلله چې درس مې ویلی ده، الحمدلله چې یو څه مې زده کړي دي، نو پوهېږم چې انسان باید بې صبري ونه کړي. ډېره زیاته سخته ده، بې حده ډېره زیاته سخته ده، خو بیا هم مور زموږ ستاسو په ژوند کې
دا یو بهترین انسان ده چې د زرهاو انسانانو سره هم دا برابر نه ده. ښځه زموږ او ستاسو په ژوند کې مهمه ده. اولاد زموږ او ستاسو په ژوند کې مهم دي او موږ تاسو د ټولو سره مینه او محبت کوو او ښه ژوند ورسره لرو. پیسې زموږ او ستاسو په ژوند کې مهمې دي. همدارنګه تجارت زموږ او ستاسو په ژوند کې مهم ده. وطن هیواد زموږ او ستاسو په ژوند کې مهم ده چې پرمختګ کې خوشحالیانې پکې امن خوشحاله کیږو. او که چېرته کوم وخت پکې ګډوډي راځي غمونه راځي نو موږ پې خفه کیږو پې ځورېږو. همدارنګه عزت زموږ او ستاسو په ژوند کې یو لویه او مهمه سرمایه ده چې الحمدلله عزت لرو. د بې عزتي په وخت کې موږ او تاسو خفه کیږو غمجن کیږو. خو په یاد ولرئ ای ځوانانو ای قدرمنو لیدونکو چې دا ټول شیان دومره ډیر مهم نه دي چې موږ او تاسو د دې په خاطر باندې خپل ژوند هم برباد کو. تر دې حد دې ته اهمیت ورکو چې زموږ او تاسو نه هر څه پاتې شي بالاخره مړه شو مرګ ته لو خبره ورسیږي. تر دې اندازې هم ګوري دا یو شی هم دومره مهم نه ده. صحیح ده هر څه مهم دي په خپله اندازه باندې او تر ټولو لکه څنګه چې ما ورته ویلې مور ډېره زیاته مهمه ده. خو په یاد ولرئ چې حتی مور د وجې نه هم باید موږ تاسو ځان مرګ ته ورنه کړو او تر دې اندازې هم موږ تاسو بې صبري بې حوصله‌توب ونه کړو چې حتی خبره مریضي ته لاړه شي لیونتوب ته لاړه شي او تر مرګ ته لاړه شي او وغورځېږو په ځمکه باندې. ځینو خلکو تاسو هم اورېدلي که نه بس وایي چې په ما باندې هر څه کېږي هغه دې وشي. دومره اندازې پورې دا انسان هم خطر ته ځان ورکړي هم بې صبري وکړي وایي چې بس اولاد مې خدای پاک وساتي. خبره ختمه نه دی. الله بنده ته هم مهم یې. اولاد هم مهم ده ښځه هم مهمه ده مور هم پیسې هم تجارت هم وطن هم عزت هم دا ټول شیان د دې نه علاوه نور شیان هم مهم دي. خو زموږ او ستاسو په ژوند کې تر ټولو زیات مهم هغه څوک ده؟ هغه الله جل جلاله ده. څوک ده؟ الله جل جلاله ده. موږ او تاسو به د دې هیڅ یو شي په خاطر باندې الله جل جلاله نه ناراضه کوو. موږ او تاسو به د دې یو شي په خاطر باندې هم الله نه ناامیده کیږو نه. که دا یو شی موږ او تاسو سره نه وي که نه الله جل جلاله له موږ او تاسو سره ده. موږ به د الله په خاطر باندې صبر کوو. له الله نه به اجر غواړو. نو مهم درس چې موږ او تاسو له دغې قصې نه زده کوو هغه دا ده چې زړه باید یو څه شي سره تر دې اندازې ونه لګو چې که چېرته هغه شی وي نو موږ او تاسو هم یو. هغه که لاړو بس موږ او تاسو هم لاړو. نه تر دې اندازه پورې یو شي پورې ځان تړل وابسته کول دا صحیح کار نه ده. دا خو دنیوي شیونه دي. خو موږ او تاسو سره چې تړلی دی زموږ او ستاسو ایمان او باور ده په الله جل جلاله باندې او دا باید له موږ او تاسو نه په هیڅ وخت کې هم لاړ نه شي. اسلام موږ او تاسو ته دا صبر چې را زده کړی درسې عادي شی نه ده. یو لوی عبادت ته او په قرآن کې بار 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 دا ذکر شوی دی. د څه لپاره ده؟ یو لوی عبادت ته لکه څنګه چې موږ تاسو مونځ کوو نو موږ او تاسو به صبر کوو حوصله به کوو او هیڅ وخت کې هم د خپل توازن به له لاسه نه ورکوو. که چېرته مور وه په ژوند کې الحمدلله ډېره ښه ده. که د چا وفات شوي خو صبر دې وکړي حوصله دې وکړي. همدارنګه ښځه اولاد ستا وړوکی ماشوم طفل یو دم الله دې نه کړي یو خطرناکه حادثه پرې راځي. الله دې زموږ او ستاسو اولاد وساتي خو یو دم یو خطر ته څه کوې اوس لیونی کېږي ځان وژنې دومره بې حوصله له هر څه نه لاسونه مینځي او هر مکمل مایوسه کېږي او کنځاوي او بد اخلاقي او بې صبري شروع کوي. نه صحیح ده چې اولاد ډېر زیات شیرین ده پیسې ډېر زیات شي یو دم تجارت په ځمکه ولګېد خبره ختمه شوه. په میلیونهاو در سره وي اوس خالي لاس ولاړې هېڅ خبره نه ده. حوصله خپل شخصیت خپله ایمانداري دا مه خرابوه. کلک اوسېږه د الله بنده صبر او حوصله ولره او په هیڅ وخت کې هم تر دې اندازې پورې مه خفه کېږه مه غمجن کېږه چې خدای نکرده دا ژوند دې مکمل ختم شي معیوبه شي سخت مریض شي اعصاب دې خراب شي. الله دې موږ تاسو له سختو حالاتو نه وساتي او خو بیا هم که الله دې نه کړي زموږ ستاسو په ژوند کې سخت حالات راځي ناوړه پیښې په موږ تاسو باندې راځي موږ تاسو باید صبر او له حوصلې نه کار واخلو او تل دې الله جل جلاله څخه خیر وغواړو.